مرضیه حمیدي او همکارانو په افغانستان کې د کرکټ بندیدو لپاره کمپاین پیل کړی. مرضیه حمیدي څوک د ولې پر افغانستان کې د کرکټ ضد کمپاین پیل کړی؟ آیا کرکټ نړیوالو شورا به غبرګون وښایي؟ ویډیو تر پایه وګورئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. مرضیه حمیدي د افغانستان په نوم د تکواندو یوه پخوانۍ لوبغاړې وه چې په یو اروپایي سفر کې وتښتېده او هملته اروپا کې پاتې شوه. مرضیه په تکواندو کې شل نه کړه، اوس په اروپا او په ځانګړي ډول انګلینډ کې ترې یوه رنډۍ جوړه شوې او د سیاسي موډلې په توګه کار کوي چې په نړیوال سټیج د افغانستان صورتي او وجیبي نوم نهان او ارزښت له خاورو سره خاورې کړ. اوس دې رنډۍ مرضیه حمیدي د افغانستان د کرکټ ورکولو او افغان لوبغاړو د سپکاوي لپاره کار ویلی دی. اکثره وخت مرضیه حمیدي خپل وخت د راشد خان په سپکاوي تېروي، خو اوس یې تازه په سوشل میډیا ادرسونو یو کمپاین پیل کړی چې پکې د کرکټ نړیوالې شورا د مشرتابه غوښتنه کوي تر څو په افغانستان کې کرکټ بند کړي. له دې رنډۍ مرضیه حمیدي سره د انګلینډ، ویسټ انډیز او یو شمېر نورو هیوادونو هغه خلک هم شامل دي چې د مرضیه حمیدي په څېر خپل هیواد شرمولو ته ملا تړلې ده. د مرضیه د کمپاین یو انګلینډي ملګري خلا له خپل هیواد غوښتنه هم کړې چې په چمپیون ټرافي کې له افغانستان سره خپله لوبه لغوه اعلان کړي. دې وجه دا ښودلې چې طالبان په افغانستان کې د بشري حقونو خلاف کړنې کوي او دوی سره باید لوبه ترسره نشي. د مرضیه حمیدي ویسټ انډیزي ملګري بیا د راشد خان د یوه پوسټ په نشرولو سره ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو بشري حقونه خوندي نه دي او باید کرکټ نړیوالو شورا په افغان طالبانو د کرکټ له لارې فشار راولي. د قانون له مخې کرکټ نړیوالو شورا په هیڅ هیواد کې کرکټ نشي بندولی. یوازې دوه حالتونو کې ممکن کرکټ بند شي. لومړی دا چې د اداري او مالي فساد د شتون له کبله او دوهم د کرکټ نړیوالې شورا د قانون خلاف کړنو له امله ممکن په یو هیواد کې کرکټ په موقت ډول بند شي. د مثال په توګه په 2018 کال کې چې د زیمبابوې هیواد کې د 3 کلونو لپاره د کرکټ په فعالیتونو او لوبو بندیز ولګېده. نو کرکټ نړیواله شورا نشي کولی په افغانستان کې د کوم منطقي دلیل پرته کرکټ په موقت ډول بند کړي. د یوې بند خو د چا تصور کې هم نه راځي. پاتې شوه په چمپیون ټرافۍ کې د افغانستان او انګلینډ لوبه. دا ټرافۍ یو ستر ایونټ دی او هر لوبډله پکې هڅه کوي چې لوبه ترسره شي او بریا ترلاسه کړي. نو انګلینډ به هرومرو د خپلې ګټې لپاره هم لوبه ترسره کړي، خو که بیا یې هم ترسره نه کړه نو نه یې موږ پروا لرو او نه یې کرکټ نړیواله شورا پروا لري، بلکې بندیز به پرې ولګوي. ملګرو ستاسو له نظره مرضیه حمیدي ولې په افغانستان کې د کرکټ بندیدل غواړي؟ کمنټ کې ولیکئ. تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.